سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات ځان ته د خدای دعوه وکي یا صراحتا او یا غیر مستقیم. هغه صراحتا دعوه خو موږ ته د هغه نه ثابته ده د فرعون نه چې هغه د خدای دعوه کړې او شاید ډېر خلک به نوري چې د خدای دعوه به کوي، خو ډېر انسانان به وي چې د خدای دعوه به نه کوي په الفاظو کې، خو عملا په رویه کې په تعامل کې مسایلو سره په مخ کېدو کې دا داسې یو موقف نیسي لکه العیاذ بالله چې دا خدای ځکه که دی د الله تعالی احکام ونه مني نو دا به د چا حکم مني؟ د خپل ځان. او په قرآن کریم کې دا خبره ډېره واضحه شوې ده، افرأیت من اتخذ الهه هواه. دا هغه خلک دي چې د خپل نفس او خپل عقل دا په خدایي مني او دا احکام مني، او ټولنه داسې ده چې په هغې کې د حق و باطل تصور نشته. العیاذ بالله دام کوئ دام کوئ هغم کوئ هغم کوئ هغم کوئ، چې د حق او د باطل تصور پکې د منځه ووځي نو بیا به قرآن څوک څنګه مني؟ ځکه چې حق ونه منل شو، العیاذ بالله د الله تعالی نه انکار راغی، د هغه د وجود نه انکار راغی. چې د هغه د وجود نه انکار راغی نو په اتومات شکل دا د الله تعالی چې کوم صفات دي، او قرآن کریم د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی په ذاتي صفاتو کې یو صفت دی چې څوک ذات نه مني نو صفات کوم ځای کې مني؟ خو بالکل نه مني. نو قرآن کریم العیاذ بالله د هغې نه هم د دې خلکو انکار په اتومات شکل راغی. یعنې څوک که پوهېږي او که نه پوهېږي او په دغې نظریو باندې منو عن روان وي دغه شی پېښېدونکی دی، د دې نه څوک نشي وتلی. چې کله قرآن کریم څوک ونه مني نو اتومات د پیغمبر منل یا د نورو پیغمبرانو منل هم پکې منتفي شو، دا هم د منځه لاړ. نو ښه چې نه قرآن څوک ومني نه رسول ومني نو امام پکې د کوم ځای نه شو، عالم پکې د کوم ځای نه شو، مشر او کشر پکې د کوم ځای نه شو، کورنۍ خو هلته ورته فیمینیزم نړولې ده، دا هر څه د منځه لاړل. انسان نه څه شی جوړ شو؟ په دې کې زه تاسو ته یو څو مثالونه ووایم. دا مثالونه پټ نه دي او دا مثالونه داسې ډېر عمیقه څېړنه هم نه غواړي، دا لټون غواړي، په یو کلیک باندې پیدا کېږي. او دا کمپیوټر هم نه غواړي، چا سره چې موبایل دی او د مثلا یا فیسبوک کاروي یا ګوګل کاروي یا هر شی چې کاروي په دې کې دا په اسانۍ پیدا کولی شي. حق او باطل د منځه لاړ، ورپسې نمونه د منځه لاړه. نمونه مثلا موږ ته د ژوندانه نمونه د قرآن کریم جوړه کړې وه، نو دوی دلته په د خپلو اعمالو نمونه د منځه ویوړه. دې نمونې موږ ته نمونه انسان را پېژندلی و چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه اتومات د منځه لاړ. او دې نمونې موږ ته نورې نمونې پرېښې وې، صحابه کرامو، هغوی پسې تابعینو، تبع تابعینو، ائمه کرامو. دا نمونې راځي تر دې وخته ان تر پلار، تر مور، تر مشر ورور، تر مشر خور، د کلي تر سپینګیري، تر ملک، تر عالم، تر امام د مسجد، تر معلم، تر استاد، چې دا څومره څلي ته ګورې دا هر څلی دا یوه نمونه ده. نو انسان خو د نمونې ته ګوري هغسې ځان جوړوي، معلم ته ګوري، متعلم معلم ته ګوري هغسې ځان جوړوي. نو دا ټولنه داسې راغله چې نمونه پکې مطلقا د منځه لاړه، ونړېده. چې ونړېده انسان سر به خوده پاتې شو. دغه انسان چې مستقیما یا غیر مستقیم د خدایي دعوه کړې وه نو خو انسان د کمزوری دی، خدایي نشي ازمولی، خدایي نشي کولی ځکه دا انسان دی که نه. که د الله تعالی د وجود نه منکر شو، خپل نفس په الوهیت ومانه،
په خپل ځان ایمان راوړ چې زه من حیث انسان او د دغې عقل د شتون سره زه خپل ژوند رهبري کولی شم او چې څه رقم غواړم دغسې ژوند باید وکړم. نو دلته اتومات چې دغه نمونونه کوم یو اصل راځي چې هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر دی. موږ دغه الفاظ سره تصور دا راځي چې ولا هلته به سپینې چپنې والا ولاړي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا نه، دا پلار چې څه وایي، دا مور چې څه وایي، دا مشره خور او مشر ورور چې څه وایي، ترور او عمه او ماما او سپین ږیری او ملک صاحب او معلم صاحب چې دوی څه وایي دا ټول درته وایي ښه کوه، هغه امر بالمعروف دی چې دوی دا بد مه کوه، دا نهي عن المنکر دی. دا اصل ټول په ټوله ټولنه کې د منځله ښه چې لاړ د ما او د کوه سړی پاتې نه شو، څه وشو ګورئ ښه دغه بیلګې دي بالخصوص ځوانان چې هغه هلته په هغه وروستیو صفونو کې ناست دي خامخا دې ولټوي او دا دروغ هم نه دي ورکې بیلګې هم نه دي او کتابونه هم نه ګوري، هر سړی دې په خپل موبایل کې ولټوي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا